د هلمند ولایت د جګړې وروستی حال. د هلمند ولایت والي احمدالله علیزی وایي شاوخوا 1.5 سل پاکستانیان او د هغوی غلامان وژل شوي دي. د هلمند والي احمدالله علیزی وایي چې له هلمند څخه به د جنوب غرب په سطحه د یرغلګرو هدیره جوړه کړي. ښاغلي علیزي په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې یوه لنډه ویډیو کې ویلي چې ښاریان دې اندېښنه نه کوي، تازه وسلوال ځواکونه رسېدلي او په لنډ وخت کې به حالات قابو کړي. د هلمند والي چې په څېره کې خفګان او پریشاني ښکاري په خپله خپره کړې ویډیو کې روان حالات ترخه ګڼلي دي او وایي خدای به دغه ترخې شیبې تېرې کړي. کومو پاکستانیانو چې زور درلود په تېرو څو ورځو کې په تمامه معنا ټولو پاکستانیانو، پنجابیانو او د هغوی غلامانو کوشش کوو چې لښکرګاه سقوط کړي، اما یوازې د پرون راهیسې په کوڅو کې د دوی 1.5 سل مړي پراته دي چې تر اوسه پورې دوی په خپلو مړو پسې نه رسېږي. نوموړي زیاته کړې ده ډېر ژر به انشاءالله چې ښار د دوی له شتونه پاک شي. ښاریانو ته زه اطمینان ورکوم چې انشاءالله 4 ساعتونو کې ځکه تازه قوتونه را رسېدلي دي. هغوی جنګ مهاروي، زموږ قوتونه ستړي شوي وو چې دمه هم وکړي او جنګ نه هم ستړي شوي وو ځکه چې سر په سر څو شواروزه جنګېدلي دي. د هلمند والي اطمینان څرګند کړ چې تر سبا پورې به وضعیت کې تغییر راشي او ویې ویل زه مطمئن یم چې انشاءالله سبا ته ټول مشکلات د لښکرګاه د ښار حل کېږي. هېڅ تشویش نه لرم، تشویش دې خلک نه کوي او تبریق دې هم خلک نه کوي. انشاءالله دا به د دوی قبرستان وي. مخکې مو هم ویلي وو چې هلمند به د جنوب غرب قبرستان ګرځوو او انشاءالله چې قبرستان به هم شي. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو قماندان تورن جنرال سید سمیع سادات وویل چې له 2 اونیو راهیسې چې طالبانو او د هغوی ملاتړو په هلمند بریدونه پیل کړي وو، د ورځې په اوسط ډول 91 کسان تلفات ورکوي. هغوی د خلکو په کورونو کې ځایونه نیسي او خلک مجبوروي چې کډې وکړي. جنرال سمیع سادات وویل په هر استقامت کې چې طالبان رامخې ته سوي دي هغه ګروپ یې له منځه وړل شوی دی. موږ دا عهد کړی دی چې که د لښکرګاه ښار ته یو طالب راشي یو بمري او که زر طالبان راشي زر بمري. سادات وسلوال طالبان د پنجاب غلامانو بلل او وی ویل دا جګړه زموږ نه ده، دا د پنجاب غلامان دي، د افغانان نه دي. په دوی کې افغانیت، اسلامیت، شرافت نسته. دا هغه تکفیري ګروپ دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پرې خبر راکړی و او موږ به د دوی پر ضد جنګ او جهاد ته دوام ورکړو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.